بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ العنکبوت مکی سورۃ دا او 9 آیاتونه ورکوګانې لري. ربط مخکی سورۃ سره ښکارا ده. مخکی الله تعالی بیان د دې مسلې وکړه چې پتا باندې به مصیبتونه راځي، خو دعوه د صورت باندې خټینګ سا. او په سوره عنکبوت کې الله بیان د مصائب کوي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. یا او د دې صورت مدعا نفي د اولوہیت د غیر الله نه. یو آیات کې لفظ د عنکبوت راغلی ده، عنکبوت ورته ځکه وایي. په صورت کې الله دو شیان بیانوي. یو سکم دا د مؤمنانو هغه حال بیانوي، امتحان بیانوي په مؤمن باندې، او بیا په دې باندې په خوانو خلقو کې څه بیانوي الله. او دویم دا مسله الله بیانوي چې ما سوا د الله نه عالم متصرف ممنه. بیا شکایتونه او تخویفات او بشارات او رد د شرک الله بیانوي چې شرک مکوا اگر که مور او پلار درته امر وکي. بیا په اوتلو ما اوهی الیک سره تبلیغ بیان الله کوي. او بیا وایي که تکالیف راځي نو منځ کوا. بیا جدال مع الکفار بطریق حسن دیاغی خیسته بیان اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. الف معنی اطلاع، لام معنی لازم، میم معنی مومن. الله اطلاع ورکی لازم مومن ته سه احسب الناس ان یترکو، سی ګمان کوي خلق ان یترکو دی بپری خود لیسی ان یقولو چې دی وای په جبا آمنا مونږ ایمان راوړی دا وهم لا یفتنون او د دې به امتحان نکېږي. دا ګمان کوي نه، دا نه کوي. ولقد فتن الذين الله ومن امتحان کړو پاک کسانو باندې من قبلهم چې مخکې د دینو. فلا يعلمن الله الذين صدقوا، الله په علم ظهوري سره ښکارا کړ صادقان. ولا يعلمن الكاذبين، الله په علم ظهوري سره دروغجنو ښکارا کړل. ام حسب الذين يغمان کیا کسان یعملون السیئات سیاغی عمل کی د گناہوں شرک ایسبقونا چدی بخلاص مننا نانا سا ما یحکمون. ډیر بد فیصله رسیدې کی. عتبہ شیبہ ولید. من کان یرجو لقاء الله، من کان یخاف البعث، اغا سوک سویریگی دی اللہ دی ملاقاتنا. فإن اجل اللہ لآت، اللہ تعالی نیٹر اتن کے دا. وهو السمیع العلیم، او دا اللہ سمیع دا قوال دا علیم فافعال دا. ومن جاہد چاسی جہادو کا نفس را یا عام جنگیو کا فإنما یجاہدو دی نفسی، دی آغا جہاد دا دی زان دفارا. دلته جهاد یا لغوی معنی واخلا یا اصطلاحی. چونکه سورت مکی ده نو ځکه موږ جهاد نه لغوی معنی اخلو. نفس سره جهاد. اے کریم اصغا کریمه ببخشای برحال ما که هستیم اسیر کمند آوا نداریم غیر از تو فریاد و رس توی عاصیان را خطا بخشو بس نگاهدار ما از راه خطا خطا درگذر و ثوابم نما.
د پنځګنج په سر کې د جهاد لغوي خسته درې کړي شعر ویلای دا بشارت والذین آمنوا کسان ایمان راوړل او خسته عمل کوي لنکفرن عنهم سیئاتهم الله ومن بلری کو د دینه ګناونه د دی ولنجزینهم الله ومن بجزا ور کو دیتا احسن الذي خسته جزاء هغه کانوا يعملون چې کوم عمل دی کاو ووصينا الانسان من امر کو انسان ته امر مو کړ انسان ته بوالديه مور او پلار سره حسنا د خسته توبه دا سعد بن ابي وقاص د دې او مور دا حمنه بنت ابي سفيان دا د پیغمبر پاک خینم راضی ګوره سعد ابن ابي وقاص کړه اسلام قبول ک نو مور خبر اسولا مور ورته یا سعد بلغنی انک قد اصبحت ما ته خبر ورسره بی دین سوې فوالله لا يذلني سقف بيت او لا اكل ولا اشرب ولا استذل حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بچیا ولا کلاغه خوراکو کم او نو سوري تکینم او نو بوچ کم ترسوس په اخیری پیغمبر بیرته کافر سوی نه او سعد بن ابي وقاص په جزیره عرب کې داغه اطاعت مشهور دی مور خپل غړ تابعدار سره ډیر سوی دا هغه ورته وای یا اما والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا ما تركته مور قسم د چې سل ساګان دی یو ووزي کدا دین پرېدم دا معنا الله آیات نازل کړ وان جاهداک ترمذی کې راځي سعد ابن ابي وقاص وای زما بارک الله سلور آیاتونه نازل کړي دي او دا واقع ویل او دا مشهوره مسله ووصينا الانسان الله موږ وصیت کوي انسان ته بوالديه وصیت مو کړ انسان ته مور او پلار سره اوسنا خسته اخلاق وان جاهداک او کما جاغي کوشش کی پتا باندې لتو شرک بی ما ليس لك بیلم چتا مشرک هغه چتا لريلم نستا فلا تطيعهما تابعداري مکوي الی مرجعکم ما تدرا تکستاسو زب خبر درکم پاغه کم اعمال تاسو کوي والذین آمنوا کسان ایمان راوړل دا او خسته اعمال کې الله موږ به داخل کو په صالحانو کې شکایت من الناس ومن الناس بعض خلقنا هغه دي چې وای آمنا بالله موږ ایمان راوړل په الله فاذا اوذي في الله لکه ګرمي ده که یخني ده موسم خیره موسم ها من یقول آغا سوای آمنا بالله منگ ایمان راوڑے پا اللہ باندے فاذا اوذی فی اللہ سکلب تکلیف ورقیسو پدلارد اللہ کے جعلا فتنة الناس او بگرزو فتنہ دا خلقو جعلا فتنة الناس گرزی فتنه دا پار دا خلق لک عذاب دا اللہ ولئن جاء نصر کرابغ امداد درفستانا بیا بویلی انا کننا معکم من تاسو سریو اولیس اللہ ایند اللہ اعلم بما فی صدور العالمین وليعلمن الله الذین آمنوا او خامخا اللہ کارکی پا علم ظهوری سرا آغا کسان چی ایمان راوڑا دا وليعلمن المنافقين
او الله تعالی ښکارا کوي منافقان په علم زوري سره وګوره بدر کې الله ښکارا کړ او بیا شکایت وقال الذين وكسان سے کفر کړه دا هغه کسانو د فارس ایمان راوړی دا اتبعوا سبیلنا تابعداریو کوي زمونږ د دینه من بستا سو ګناونه بار کو وما هم بحاملین الله نه به دوی بارون کې د ګناونو دا غیس شي انهم لکاذبون الک پښتانه وای د تا ګنا دي ماسی دا غلطه خبره ده الله ولا يحملن اسقالهم الله خامخا باری بپیټ او اسقالهم مع اسقالهم او پیټ سره د پیټو د دینا او تپوس بوس دین یوم القیامه عما كانوا يفترون سکم افتراء کولا ولقد ارسلنا نوحا نوح علیہ السلام واقعا بیانای حسن بصری لیکلی دی چې شپاړس نیم سو کال الله عمر وکړ دی پیغمبر ته شپاړس نیم سو کال او مورخین لیکي لم یلقى نبی مثل ما لقي نوح یو پیغمبر باندې دومره تکالیف نه دی راغلي لکه نوح علیہ السلام ولقد ارسلنا من لقل نوح علیہ السلام الى قوم تا درنگ تیر کا پاغی کے زر کالا الا 50 عاما مگر 50 کالا دا 50 منصوب ذکر اسه د کلام موجب نه استثناء منصوب تاسو کافیه کی ویلی فاغزوم الطوفان ولا غیلر طوفان او غی ظالمانو نجات مورکا و صاحب د سپینه تا او مغرزول آیات پار د عالمینو ابراهیم علیہ السلام ته وګورا کله سی ویل قوم ته عبادت کوي د الله او تقوا کوي دا غره تاسو د پاره کم تاسو پويږي تاسو عبادت کوي ما سوا د الله نه او سانن جمع د وسن بوت ویل کیږي او تاسو جوړوي افکا دروغه هغه کسان چې عبادت کوي ما سوا د الله نه هغه مالکان نه دي تاسو د پاره د رزق ولټوي پنيز د الله باندې رزق او عبادت د الله او کې شکر د الله او باسي دی الله تعالی تبا تاسو رجوع کې شکر استعمال الاعضاء في محلها شکر ترجمه سره استعمال الاعضاء في محلها اندامونه چې خدای سره پاره پیدا کړی او ما کې استعمال کا سترګې الله پیدا کړی قران ته په وګوره وګونه الله پیدا کړی قران په واورا دا د سترګو د وګونو شکریا ده الہی ترجعون او که تکذیب کې استا تکذیب کړه امتونو مخ کې استا سنا او ندی پر رسول باندې منګر بلاغ مبین الذي يزيل كل شبهه ستول شکونه ختم کی اولم يروا استعمال الاعضاء في محلها دا یو ترجمه د شکر سو اولم يروا آیاتین ګوري او یا دویمه ترجمه د شکر واعملوا مطابق امر الله وفق امر الله العمل وفق امر الله دی خدای دی امر مطابق عمل کول دی ته شکر وای الله دې موږ تاسو نصیب کړي چې الله څنګه غواړي هغه سي عمل انسانو کې دا شکر سره آیا دینو ګوري کیف یبدئ الله الخلق چې الله څنګه پیدا کړی د مخلوق او څنګه به ګرځي دا په الله باندې آسان ده ورته وای ګرځي پس مکه کې وګورئ څنګه الله پیدا کړی د خلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة بیا الله تعالی پیدا کوي په خلقت ثانی سره نشأة الآخرة اے خلقت الآخرة
ان الله على كل شيء قدير يعذب دا الله عذاب ورکی من یشا چاہتے سے خواسی ويرحم دا الله تعالی رحم کوي چاہتے چې دا الله خواسی نو عذاب دا الله تعالی عدل دا شرع قائد او رحم دا الله تعالی فضل دا وإليه تقلبون او دی الله تبتاس واپس کولای سي او نه استی تاسو خلاصیدون کې د الله نه پزمکه کې او نه په اسمان کې او نه به تاسو د فارما سوا د الله نه ولی او نه نصير والذین کفروا بآیات الله هغه کسان چې کفر کړي په آیاتونو د الله سره ولقائه او په ملاقات الله سره اولئک یئسوا من رحمتي دا خلق نا امید دي د رحمت زمانه الله وای و اولئک لهم عذاب الیم نو جواب د قوم ده الا مگر دا خبره وا ان قالوا سویر وی ملکی او حرقوا یوسوسوی فانجاه الله الله نجات ور کدی ورنا پدې کې دلایل د قدرت دا قوم د پارس ایمان لري او بیا ویل دوی انما تغست من دون الله تاسو نیولې ما سوا د الله نه اوسانن بوتان مودت بینکم یو ډله بازی د وجنه آیات نه مسله معلومه سوا کله کله سړی او ګناه کی د ډلې د وجنه ویاره د بوت عبادت نکوم خو زما قوم کی راستې موکا مودت بینکم دا ترجمه ده ثم یوم القیامت یا پورز د قیامت کو فربو کی بازه فبازو باندې او لعنت بلی کی بازه فبازو او زیس تاسو وردا او نبی تاسو د فار امدادی فآمن له لوط اول تصدیق د ابراهیم علیه السلام لوط وکړ او د غورارو او بیا ویل زمواجر مرفتا انه هو العزیز الحکیم دا الله عزیز دا حکیم دا مهاجر یما اولنه کس هغه هجرت کړه ابراهیم علیه السلام دا اول من هاجر من ارض الكفر ابراهیم علیه السلام او د پیغمبر پاک و سلام په امت کې اولنه مهاجر عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دا حبشو ته هجرت وکړه مکه نه او د پیغمبر پاک نور رقیہ رضی الله تعالی وسره انه هو العزیز الحکیم ووهبنا له اسحاق من باخد د پاره اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام او موږ وګرځول په اولاد د کې نبوت او کتاب او ورمو کده ته اجر دا د ټول امتونو کې ابراهیم علیہ السلام تذکرہ کیږي وانه فی الاخرة لمن الصالحین او په آخرت کې به صالحانو نه ولوط او لوط علیہ السلام ولېګا اس قال لقومه کلیس ویل قوم تا انکم لتاتون الفاحشه تاسو راتل کوي پایشه تا ما سبقکم بها سمندل ندی کړي پاغه باندې من احد من العالمین یو کس د عالمینونا اینکم لتاتون الرجال تاسو راتل کوي رجال ته په شهوت سره وتقطعون السبيل او تاسو کټ کوي لارا او تاتون او تاسو راتل کوي فی نادیکم المنکر فاغه مجلسونو کې بد کارونه تا مقحول لیکلی دی مقحوله سیدی امت کې الله تعالی لس اخلاق د لوط علیہ السلام پیدا کړي سو اخلاق دی امت کې او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مدینه په مسجد اجابه کې دعا کړې الله زکه عذاب نه راوړي یو خدا دا مزغل علک نارینه زاوی زول زاوی پیزنی چنگم دا یو علامه او دوم تطریف الاصحاب بالحنا گوته په نفروز باندې سری کول نارینه و د پاره دا بل علامه دی هغه قوم
حل الازار بربند ګرځیدل، او تنقیض الاصابع ګوتونه ټپونه وباسل، دا د قوم علامه ده، انتهایی قبیح عمل ده. که جماعت نه بهر می ګوتونه ټپونه وستل الله ته ډیر بد دي او مبغوض دي. او بل العمامه التي تلف حول الراس، بغیر د خولین سر نه پګړی تاول، دا بل علامه ده. خلی به په سر نه او پګړی به. ابو داود کې دی فعل ته مکروه راغلی ده، دته تعجیر وای، تعجیرم وای حدیثو کې. تشابک دې ته مرګره ما ته وګورې داسې که جمعات کې وسړی کې دا حرام کار ده، او که جمعات نه بهر کوي الله ته بد کار ده، دا بنه کې راځي، دا تشابک ده. سپیر شکیلی ول، خزب گاٹی وستل، او دیکا چرگان جنگول، یتناتهون بالکباش پسونه جنگول، او سپی جنگول. نادیکم المنکر، پا اغا مجلسونو کې بد بی حیا کار، شرمیدلم نه. پولینڈ یو مل ده، پولینڈ نیشنل اسمبلی کې دا قانون پاس کړ، یو سړی بل سړی سره علی الاعلان وعده کولای شي، توبه لا اله الا الله محمد رسول الله. مسله ورسېږي. الله تعالی فرمای فما کان جواب قومي، نو جواب د قوم ده منګر دا ویل صراط لو کا عذاب د الله سره. ان كنت من الصادقين، کچیر ته د رښتونو نه او ویلو تعالی السلام او رب زما امدادک على القوم المفسدين. ولما جاءت رسولنا ابراهيم، هر کله سراغ رسولنا ابراهيم، استاد زمنګ ابراهيم عليه السلام تفسیر سرا، قالوا بيويل انا مهلك آل هذه القريه، من خوالاکو دی کلی والا، ان آلا کانو ظالمین، دا کلی والا بی انصاف خلق دی. قال ورطویلی ابراهیم علیہ السلام ان فیها لوتا، پاگی کی لوتا علیہ السلام دا، اغی ورطوائی نحنو اعلم، من دا پتا دا سالتا سوک دی، من بنجات ورکو آغتا و اهلو آل داغتا الا امراتو، من گرخز داغتا کانت من الغافرین، دا بعذاب کې پات کېږي. او چې کله راغله ملائک زمون لوط علیہ السلام تسیء بهم، ډیر زیات خفص، ودعا کبیم زرع، او سینه تنگ سولا، هغه ورته ویلا تخف مویریګه پزام باندې، ولا تحزن او مخفقیګه پمنګ باندې، ان منجوک من نجات در کوتا تا استات الا امراتک کانت من الغابرین، را بپاتی کی دن کو نئی منگا نازل ان کیو پعال در کلی باندی عذاب در طرف دا اسماننا بما کانو یفسقون، آغا چاگی پیسکا ولا کترکنا منها آیتا بینه، اللہ وی منگا پری خود آیات بینه لقوم یعقلون، آغا قوم دا پارس عقل لری. ابن عباس ترجمان القرآن راغی او آیات بینه پختن پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نو کړه، سی حضرت دې څه ترجمه ده، څه مقصد ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورتوای ابن عباس سلور علامه خدای هغه قوم کې پریخي دي، سو علامه سلور. یو ان ارضها لا تنبت خضرا، ان ارضها لا تنبت، اغزمه کشین شی نشین کې یالتا. او نمبر دوم ولا تخرج ماء عذبا، خوګو بالته نشتا.
او دریم حجارت السودا توری تیگی دی او سلورم بحر میت تا 50 یا 80 میلا و الى مدین اخاهم شعیبا الله من مدین تولی گورور د شعیب علیہ السلام او ایو قوم زما خاص عبادت کی الله امید ساتي د یوم اخر او مګرځي پزماګه کې فساد کوونکی فکذبوا تکذیب وک ونی ولا غیلر رشپه وګرځیدل په کورونو کې جاسمین مړ پراته په څنګهونو او عادیان او سمودیان وقد تبین لكم بیاسیو ساسو د پارا مم مساکرین د زایونو دا غینا وزین لهم الشیطان او خسته کړو د پارا شیطان اعمال فسودهم ګرځولیو د لارې د الله نه وکانو مستبصرین او هغه ډیر مستبصر خلک وقارون او قارون او فرعون او حامان قارون ظالم سرمایدار فرعون ډیکټیټر حامان دا ظالم وزیر الله درې واړه ذکر کړل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي اتابم درو خلکو سره مقابله راځي ظالم سرمایدار ظالم بادشاہ ظالم وزیر زکه درې واړه الله راوړل ولقد جاءهم رغيو اغيت موسی عليه السلام په معجزاتو فاستكبروا تکبروا کفزمکه کې وما كانوا سابقين او نو هغه اخلاصیدون کې د عذاب دی الله نه فكلن اخذنا بذنبه الله ټول مونږ ول په ګنا سره فكلن اخذنا بذنبه الک په ګنا باندې سخره علاقه نه شرک باندې فكلن اخذنا بذنبه ټول مونږ ول په شرک باندې فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا فبعض زبان میں سکم در حقا تک حاسباتی گباران او بعض آغو سی ونیول اغیل را چیغا او بعض آغو سی خصم مکر پزمک بانده ومنهم من اغرقنا او بعض آغو سی منگا غرقل وما کان اللہ لیظلمهم او نو اللہ تعالی سی ظلم کروی پدی بانده ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن په خپل ځانونو باندې ظلم وکړ موسی علیہ السلام واقع ذکر اوړه سری پیغمبر علیہ السلام مشابهت د سره زیاتو مرګره ما تو ګور ابي خدایجی سے بوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورقه ابن نوفل تا سی اسمع من ابن اخي کورارن د خوب اوره سي قتل دي هغه صورت ویلې سدا هغه ناموس دا انزل علی موسی دا ورته ویل چې انزل علی عیسی هغه په کار دا اوس په عیسی علی السلام راغله نه په موسی علی السلام څخه کم ناموس او ملائکه راغله دا اشاره هغه مکړه دی خبره تا سیتا ټکسره به هغه چا سره دی چا سره چې موسی علی السلام ټکسره وي مثل الذين مثال دا کسانو اتخذوا چنی ولا ما سوا د الله نه مشکل کوشا اولیاء کمثل العنکبوت ای مشرک د عمل د پاره الله کله مثال د ذباب بیانې سشي مچ کله د عنکبوت بیانې عنکبوت ازاله الخفاء کی شاولی ولا لیکلی دی ازاله الخفاء حضرت علی صاحب روایت نقل کړی دا چې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم دخلت انا وابو بکر الغار زو ابو بکر صدیق صاحب غار ته ویننه و تو غار سور ته او غنا راغله عنکبوت فنسجد بالباب داغه غار په خله کې څوکړه تارونه واچول جاله ولګاو پیغمبر پاک فرمای پلا تقتلوهن غنه موز نه
الله څومره خسته انعام ورکړ غنه پیژنې ها جولاګي ورته وای تاسو جولاګي پیغمبر پاک وای دا مو وزنه یا ټیک د کور کې خشه نه ده عطای خراسانی لیکلی دی عطای خراسانی سیغړې دوه رجال کړه ده په عمر بر کې دوه کرتا نسجتل عنکبوت مرتين دوه کرتا زال کړه ده یو هغه وخت کې چې جالوت غالب کېده مسلمانان تکلیف کیو اول ټیم کې نو غنه راغله اول ته جالوت او نمبر 2 ذکلا پیغمبر پاک وسم غار ته نه وته او حضرت علی لیکلی دی رضی الله تعالی طاهروا بیوتکم من نجل عنکبوت فکور کې زال مپرې دی دا سوتو جال مپرې دی ان ترکه فی البیت یورث الفقر کور کې صدا شی یا کور ته غریبی بیا راځي غریبی راځي کمثل العنکبوت مثال د عنکبوت عنکبوت جمع عناقب راځي اتخذت بیتا سونی سکور وان اوهن البیوت او ډیر ضعیف کور په کورونو کې کور د عنکبوت تا لو كانوا يعلمون زکا مشرک سړي عملم داسې ضعیف تا لو كانوا يعلمون ان الله يعلم الله تعالی پويږي ما اغا يدعون ساغي بل ما سوا د الله نس شي وهو العزيز الحكيم او دا الله عزيز او حکیم دا وتلك الامثال او دا مثالونه دي ندربوا منګه بیانو د توضیح د ممثل د پاره وما يعقلها او نه پويږي په تطبیق د دې مثالونو باندې الا العالمون منګر علما په پويږي خلق الله السماوات الله پیدا کړی دي اسمانونه او زمکا بالحق د پاره د اظهار د حق ان فی ذلک لآیه للمؤمنین پدې کې دلایل د مؤمنانو د پاره اتل ما اوحی الیک همیشه ولا امر د دوام د پاره د همیشه ولا هغه قرآن چې وایي کېږي تا ته من الكتاب د کتابنا واقم الصلاه والمنز قائما ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر او منز من کول کې د بیاي کارونو او د بدو خبرونو ولا ذکر الله اکبر او ذکر د الله تعالی لوی دا ذکر د الله لوی دا ربط دادا خامخا تا تبا خلق تکلیف رسینو قرآن وایا منس کوا په قرآن سره امون سره انسان دماغ ته الله تعالی سکون ورکي کنه ورکي مګر دماغ ته چکر الله ورکي قرآن سره اول ذکر الله اکبر دی الله ذکر لوی دا یو عالم تیر سوی دا ابا یزید بستامی پیژنې ها مخکې ډېر غلط سره تیر سوی زنانه پس روان سه او زنانه سترګو ته یو قتل د خپل ویلې سه تعجب کې واچو زور پسې روان سوم زنانه زی زنانه په کور نه وتل او د راغې د کور ورکی ورته کې ناشته زنانه ورته ورور دلته سکه ناشته ویلې عینای کې د سترګو دی واجد ناشته مسترګو دی خوان راکړه هغه لاړه او چاړې راواخیستل او دواړه سترګې راو باسل او پلیټ کې ورته واچولې او تورکه نه ما سترګې واخله خو د خدای لپاره دی جای نه ځه ست ناشته توبه لا اله الا الله بس هغه یکدم توبه او باسله سي توبه اخره کې داسې بزرګ ته نه جوړ سو لوی ولی والله کامل پیر یو ورځ ناسو مریدان ور سره ناسو مریدان او جزت کې راغی یکدم ویل سي ملکی اعظم من ملک الله ما بادشاہي د خدای د بادشاہي نه لوی ده خبره پوهیږي کنه ما بادشاہي د خلکو د بادشاہي نه
لویا دا جذب سے ختم سو مریدان و تراغله حضرت تا خود کفر خبر وکړه دا ویل چې زما بادشاہي د خدای د بادشاہي نه لوی ده د الله بادشاہي نه انسان بادشاہي لوی دی سي ولا کما باندې ویلي دي وای زبد ورځ بیا مجلس ته د ذکر سی بیا مې دا خبره کوله نو ډانګي تیار کی ډانګي پیژنې کنه دا تیار کی او ما وهي بل ورځ بیا مجلس ولګیدا بیا ویل سی ملکی اعظم من ملک الله اما بادشاہی د خدای له بادشاہی نه لویا ده بس هغه ډانګي را واخیسه اوس ابا یزید بوستامي باندې ډانګي رو خلاصي یا ډانګي واپس راځي دی باندې لګيږي فل دای په لګيږي سی بیا ذکر حلقه ختم شوه سی ګوري د مریدانو چا پزه ماته دا چا سر ماته ټول په وینو باندې لړلې دي ا پختنه کې دا ولې وای حضرت خبره بیا وکړه ا دې کوپر خبره او مونږه بیا ډانګي په تا در خلاصول ډانګي به بیرته په مونږ راتا اوسه او ته کمکلانو ما خبره صحیح کړې و ما ویلې ما بادشاہي د خدای د بادشاہي نه لوی ده ما بادشاہي څه شي ده الله ذکر د چا د خدای چا ذکر ده الله او د خدای بادشاہي څه شي ده لوح قلم عرش کرسی جنت نار زمکه اسمان دا د خدای بادشاہي ده نو تا نه پښتنه کوم د الله نوم راواخله دی الله دا وی خواته کو دا ټول د تل بل خوا کې کړه کم یو بدرون دي الله ولا ذکر الله اکبر د خدای ذکر لوی دا خبره خو دې صحیح کړو دا مطلب ولا ذکر الله اکبر الله ذکر ډېر لوی دی د ذکر د بندګانو نه والله يعلم الله پويږي هغه ستاسو کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب الکدا کیسې د کوي خان ابو حنیفه رحمت الله علیه لیکلی دي سی حکایات الاولیاء اعجب الی من کثیر من الفقه دی فقهی مسلونه ماته دی واقعیات خوان ډیر راکې او خصوصا عند حکایات الاولیاء تنزل الرحمه سی کوم ځای کې دی اولیاء کرام واقعیات بیانېږي دی الله تعالی خصوصي انوارات راکته کیږي رحمتونه راکته کیږي ولا تجادلوا اهل الكتاب او جنگ مکوی اهل کتاب سره منګر په هغه طریقه سي هغه خه طریقه ده خسته طریقه ده الا الذين منګر هغه کسان چې ظلم کړی د دینه وقولوا بیا وای هغه تمنګ ایمان راوړی بالذي په هغه واه باندې چې نازل سوی د مونږه او نازل سوی د تاسو ته و الہنا و الہکم واحد الله زمونږ او الله تاسو یو الله ده ونحن له مسلمون او مونږ دی الله د پاره ګردن میادیو وکذالک انزلنا الیک الكتاب الله مونږ نازل کړی ته قرآن هغه کسان چې ورکړی مو د کتاب ایمان راوړي پاغه باندې ومن هؤلاء یو د دې مکه ولونه من باز خلک ایمان راوړي په قرآن وما یجحد انکار نه کوي پیاتونو زمنګ باندې الا الکافرون منګر کافران وما كنت تتلو او نو ته ستا تلاوت کاو مخکې د دینه ولا تخطو بيمينك او تا خط نه لیک په خلاص باندې او مسله ثابته سو هغه کړه خط په کم لاس باندې لیکو ها چپلا سه خدای کې نست کوم یو ته خو بنه علاقه یي ماشاءالله په خلاص باندې خط لیکل څه شي دي سنت طریقه ده ولا تخطه او خط نه لیکلتا بيمينك په خلاص باندې او که خط لیکل وی زل ارتاب المبتلون بیا به مبتلان شک او سی پیغمبر ځان نه قران لیکل دا او پیغمبر پاک ته خط نه ورته یا ساتي او د پیغمبر پاک خط نه لیکل دا کمال ده د پیغمبر پاک یو ځای کې لیکل دا یاد ده کم ځای کې لیکل دا
او حدیبه کې لیکل ده حضرت علی سے خط لیکا هذا ما قاز علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله طرفینو مابین کې صلح وسوه حضرت علی سے خط لیکي هذا ما قاز علیه رسول الله دا هغه فیصله ده چې محمد رسول الله لیکلی ده فیصله کړې ده هغه ورته نه دا خو زه نه منم دا رسول الله ټکه ته وران کوي ځکه موږ له سره منو نه چې ته د خدای پیغمبر یې دا چې ولیکه هذا ما قاز علیه محمد بن عبد الله چې عبد الله بچی محمد هغه لیکلی ده حضرت علی ساته وران کاغه ته قسم په خدای کې وران کوم ولې وران کوم ته د خدای پیغمبري کنا وای من ولې وران کوم وای می منی وای نه دی منی کنا می منی نه دی منی کنا وای ما تراک رسول الله ورته صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک لیکای کلام ورکاو کاغذ ورکا مخک علما لیکي مالکی لیکي چې بالکل پیغمبر پاک ته خط نه ورته او اچانک دا تولیکل هذا ما قاز علیه محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب څومره خسته جمله رسول الله ولیکل او مخکې بالکل پیغمبر پاک ته عمر برخت نه ولیکلای ما ته وګوره شان ورشا لیکلی دي شان ورشا چې د پیغمبر پاک مخکې خط نه لیکل دا معجزه وا او په دغه ټیم کې د پیغمبر پاک خط لیکل دا معجزه سوا نه لیکل به معجزه لیکل معجزه شیعه انور شاه تحقیقه الابهر وتدقیقه الازهر جی نو هغه د هغه مسله بدای سره په باغی کړي چپ لاس باندې خلاص باندې نه کیږي دا الله دې توفیق نصیب نه ګناه نشته پدې کې څه ګناه نشته بل هو آیات بینات دا آیاتنا بینات دي فی صدور الذین پسنو دا کسانو کې اوتوا العلم دا خلاص زکه یاد کړئ عام طور خلق په خلاص زیات خط کې دا نه چې په خلاص سره خط کې دا قید احترازي او په چپ لاس ګناه ده دا قید اتفاقی ده ښه عمر ګرو دا قید کم قید ده اتفاقی وس اتفاقی څه په چپ لاس باندې خط نه لیکل ګناه نشو لکه عام طور ټول خلق په خلاص خط کې نو زکه الله خلاص یاد کړ بل هو آیات بینات بلکې دا آیاتونه بینات پسینو دا کسانو کې اوتل علم سورکه سوی د علم او بل دلیل واوري ما ته ګوري نون والقلم ما يسأل الله سراول ما راوړه الله اشاره دي ته وکړه او سره په خلاص خط لیکم سي او که په چپ لاس لیکم ما نه ویلې سی ویلې ما ویلې شابه دلایل دي قرآن کې ښا سی ګورو وما يجحد بآياتنا الا الظالمون درویش استاد اوس په خوشاله ما راغی من را نه غي وقالوا وايد لولا منزل عليه آيات ولنا نازلېږي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې آیاتونه درخپلنا قل ورته انما الآيات عند الله آیاتونه پنيز د الله دي وانما انا نذير مبين اولم يكفي ما يدي تکافینا دا قرآن معجزه قرآن نه بلغه معجزه سره ان انزلنا عليك الكتاب سمنګ نازلو پتا باندې قرآن یتلا علیهم دوستلایکیږي پاغه باندې ان فی ذلک لرحمه پدې کې رحمتونه د الله دی و ذکر لقوم یؤمنون او ذکر د پاره د یو قوم مؤمنانو ده قل ورته او پیغمبر کافر الله زما او تاسو ما بهن کې گواه دا الله عالم دا غصپاس مانوز مکو کې دي هغه کسان چې ایمان راوړي په باطل باندې شیطانانو باندې وکفروا بالله او کفر کې دی الله په قران باندې اولئک هم الخاسرون دا کسان تاوانیان دي
او تاجیل سره غواړي د تا نه عذاب ورته وویل لولا اجل مسمى کچیرته نه وای نیټه معلومه راغلی به تاسو د پاره عذاب او راضی به تاسو ته ناصاف او دوی به نه پوهېږي یستعجلونک بالعذاب تلوار سره غواړي په عذاب باندې تلوار سره غواړي عذاب او جهنم را ګیرونکی ده په کافرانو کله یوم یغشاهم العذاب سکله به کور کی عذاب من فوقهم د پاسه د دینا ومن تحت ارجلهم لاندې د خپو د طرف نه الکه جهنم اور شپږو طرفونو نه کار کوي الله مو دې وساتي دو طرف ذکر کړ سلور ذکر نه کړ ما ته ګوره لکه دو طرف ذکر کړ دا دو طرف والی ذکر کړ بار او کاته بار او کاته ذکر کړ چې په دنیا کې ور لپاس ولاندې کار نسی کوي اثر کوي سي نسی کوي خی خو او چپ خو مخ کې اورستو کوي سي اثر دنیا اور او بار او کاته دنیا اور الله تعالی و دې جهنم ور بار او کتم کار کوي سي نو د دنیا خو اصلور سي دنیا کې نو د جهنم هم کې هغه تاجت نشته الله دې ور نو ساتي یا عبادی الذین آمنوا دې خدای عذاب ډیر سخت ده مولانا لطفیانی صاحب لیکلی دی وای پیر بدای تراغله پیر بدای پیژنې کنه دې پیرنی سره خوا کې علاقه ده جنازه وا غالباً 1990 کالو ما سره هغه فتوا پرته ده 10 جلد کې آپ کے مسائل اور ان کا لاغي کې لیکلي او حواله په اخبار جنگ هم ور کړی دا سیمنګ وای مړی قبر ته کاته کله هاته یو مار وای راغی او دا مړی د منس کېونه او دوزه لا اله الا الله من قتل وای ورته ان پام کې مار راغی دا مړی د منس کېونه او دوزه کتوبه خلکو تحقیق وکړ وای دی به ډنډا واله چې به وان ډنډا پیژنې تله کې به هغه کول نقصان دی خدای دې وساتي من قتل جنازه کې ولاړو ما راغه او مېس کې ونه او توبه مې د خدای له کاراسي فکر او دوزه لا اله الا الله عذاب دی الله سخت الله دې نجات نصیب کړي یا عبادی الذین بندگانو زما کسانو آمنو سیمان راوڑا دا ان ارض واسع ازمک زما پراخ دا فا ایا یفعبدون ما عبادتو کی حدیث کی رازی البلاد بلاد اللہ طول خارون دی خدای خارون دی والعباد عباد اللہ طول بندگان دی خدای بندگان دی حیث ما صبت خیر فاکم بهر ملک سے خیر در ترسیږي الته اوسېږي سل لازم نه د پاکستان کې دلته دی راچولې ده هر ملک سے خیر کار در کیږي الته ځان رسوا دا ټول دی الله خارونه دی او دی الله بندگان دي او کاش کې سو قوم پری دي کنه کل نفس ذائقه الموت الکه یو سره الکه کې دین کار کوم مړ بسم سبسم الله کل نفس ذائقه الموت ار نفس سکون کړي مردا ثم الینا ترجعون الکه کې دین کار کوم مرګري بچیرته سبي مرګري جواب والذین آمنوا کسان ایمان راوړل دا وعملوا الصالحات خیستا اعمال کوي لنبوئ انهم من الجنه غرفا الله من به وسو بالخانو دی جنت کې د کور غم مکوا الله به جنت کې کور درکې درتا تجری من تحتی الانهار او د مسلمانانو ګور مرګره د مسلمان او د مولا د پاره خسته بالخانه او جنت کتاب د څه شه ده زه غزلار سم خپل کمرې ته الماری ته وګورم زړه مې خوشاله سي کتابونه سي انبار لګېدل او خ ډیر در سره کم نه کم از کم سیو لا کو نه بری الله دې نجم الدین اربکان ته خیر کثیر ورکی دي ترکیه وزیر اعظم ته یو سلو شل کتابونه ما ته ترکیه نه راولېږي صرف خط مې ورولېږه ورته ما وابیان دلته ډیر دی هغه سره خلاف هغه وخت او مال کتابونه نسته دا یقینا نو را سره 120 کتابونه را تراولېږي مکمل ذخیره راولېږي راته
اوس الماری کې پراته دي سړي زړه په خوشاله مسلمان عالم په پاره بهترین جنت په دې دنیا باندې خسته الماری او خسته کتابونه دي غرفان تجری من تحتی الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین بهترین اجر د عاملین ودا الذين صبروا کسان چې صبر کړی دا او پرب داغه باندې توکل کوي وکای او کتو رزق دین کار کوم رزق الله مرګر ډیر داسې ما مخلوقات چې هغه لسر خپل ډوډۍ نسی وړي خو سه بیا هم ډوډۍ ورکو مورته غټل خو پریدا الله خپل خوراک نسی وړي بیا هم څه ور کو مورته رزق ورکو مورته وکای من دابتنا او ډیر د دابونه لا تحمل رزقها نسبار ولا رزق الله يرزقها الله ورکی رزق او تاسو ته الله درکې او هو السميع العليم او دا الله سميع د اقوال د علیم پاپالو دا جامع البیان کی سفیان ابن عیینه لیکي جامع البیان ابن سفیان ابن عیینه لیکي سیاله کا ټول مخلوقات خدای سي بیګای کم رزق کوغري سار غم نه کوي صرف د خدای درې مخلوقات کې څنګه ذخیره اندازي کوي څه کوي ذخیره اندازي پیژنې ځان ته ذخیره جوړول هغه درې مخلوقاتو کې یو الفارا مرته مګه کوي تاسو ورته وایي ها او دویم نمبر الانسان انسان او دریم نمبر النمله میګتون ما ته وګوره میګتون ټول کال کې خوراک نیمه دانه غنم ده څومره ده ځکه سليمان عليه السلام پختنه چې نو کړی د املاري ولې څنګه ده وای خوراک کم کومه څه کم کومه ځکه ټول کال کې نیمه دانه غنم څه شه ده اوله کړه اثر دی ولې غټ ده وای عقل پکې ډیر ده اوله کړه تورې کپړې نه ولې اغوستي ټول میګتانه تک تور دي وای دا دنیا د غم کور ده دلته تورې کپړې اغوستل پکار دي مثلا ورسره کنا نو دې میګتون یو دانه غنم خوراک د ټول کال یعنی مدانه او ټول عمر ګورا عمر برش پا ورځ د یاد او ګرځي لګیا دا ګرځي خپل مهنت کوي سفیان ابن عیینه جامع البیان کې لیکلي دي چې د خدای په مخلوقاتو کې صرف د درې مخلوقه ذخیره کوي نور نه کوي ولا ان سالتهم کته تاسو نو کې جامع البیان تفسیر کې ولا ان سالتهم کته تاسو کې ترنا چا پیدا کړی دی اسمانونو او ځمکه او چا مسخر کړی د نور او سپوږمۍ لا یقولن الله ورتوای وای بدی الله فانا يفكون ولکد شمس او قمر ته وګورئ ارشای کې دا شمس او قمر کې دا شمس مخ کې او قمر رسته په خبره پیږي کنه اما ته وګوره قران کریم کې ضمائر المرتد نر راضي څه شي راضي فلما را الشمس ما ته وګوره کنه فلما را الشمس بازي غنده کنه اوس په مې کې کوم ضمیر راضي فلما را القمر اچاتم نه دی بازغتن راغلی ده مؤنث پیدا راغلی ده راوړی سورہ انعام راوړو سورہ انعام راوړو تاسو آیات نمبر 22 وګوره مرته ضمیر د مؤنث راجع کړی دا فلما را الشمس بازغتن اسفمه ته کوم ضمیر راجع کړی دا مذکر فلما را القمر بازغن دین مر مثال دی چا دا لکه دی مور دا څه شي دا او جس پنګمې مثال دی بچی دا مور بچی ته پي ورکی کې نه ورکی
لمر سپمې ته چارج ورکی کې نه ورکی ځکه ورسته پسې راوړي ځای پځای الله تعالی فرمایي لا يقولن الله ورتوای بدوی الله فانا يفكون كم غوات ګرځي الله پر اخر رزق چاته چې غواسي د بندگانو نه او الله تنگي ان الله بكل شيء عليم او کته پښتنو کې د دین سي چا سو کاته کې د اسمان نو په څومره خسته بارانو سره دی الله شکر ده او رازونه کې پاګه باندې زمکا پس د موت نه لا يقولن الله وای بدوی الله کی قول ورته الحمدلله صفات کامله الله د پاره دي زیاد دین عقل نه لري او دا ټول مسلې په عقل معلومیږي وما هذه الحیات الدنیا سورۃ خلاصہ او نه د ژوند دنیا الا له ولعب منګر دا الله ودا ولعب دا وان الدار الاخرته او دار د آخرت لهي الحيوان دا همیشه کور ده لو كانوا يعلمون کله سوارسی پکشته کې داو الله بل یا الله تعالی اخلاص سره لجات ادا کی دینا فلما نجاهم سکل نجات ورکوم دې توچتا بیا شرک په الله باندې ليكفروا بما آتيناهم دې دا پارا چې کفر کوي دې په هغه څه ورکړې مو دي او ورته نه پد واخلي فسوف يعلمون اولم يروا اياتين غوري ان جعلنا حرما امنا سي الله حرم شریف امن والا سے ګرځا والا ده ويتخطف الناس من اولهم او شکدل بخلق د چاپیر دا غینا اف بالباطل يؤمنون اپ باطل باندې ایمان راوړي او په نعمتونو د الله کفر کوي په نعمتونو د الله کفر کوي مفتی پری صاحب لیکلي دي په حقانیت څخه تدریس ته ځتلما خوب کې مې وکاته د حقانی په ګډ باندې لیکلي من دخله کان امنا حرم شریف کې دا مسله من دخله کان امنا ومن ازنم سودلو ظالم ممن دا آغا چانا افترا ستڑی علی اللہ فاللہ بانے کذب دروغ او کذب بالحق یا تکذیب کی پا حق بانے لما جاو چکل راغی دیتا علی صفی جہنم آیا ندہ جہنم زید کافرانو والذین جاہدو فینا لنادینہم سبولنا الله تعالی لکه کته امو اشاره ک ترجمه ته ورزو پی ګونه هغه د پیرانو خبرې کوي نو څه ضرورت ده مصاوره سره کنه شین جمعه ته ورزو د پیرانو خبرې کوي نو څه ضرورت ده جواب والذین جاهدوا فینا هغه کسان چې مجاهده کوي زمون په لار کې لنهدینهم سبلنا الله و د قران کریم معرف ورته خو وان الله لمع المحسنين او الله تعالی امداد سره د محسنانو نه ده سورۃ الروم مکی سورۃ ده او شپږ آیاتونه لري او